خان بابا ستاسو په خیال په دې وخت کې په افغانستان کې د پاکستان څه کردار دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په دې وخت کې په افغانستان کې د پاکستان څه کردار دی؟ اول هو بخیر اول خبره خدا ده چې مونږ بداو وګورو چې مونږ څه کولیږي یو کنه لکه مونږ پښتانه څه کوو خپل منځ کې که چېرته مونږ وایو چې یاره دلته کې پنجاب مونږ سره ظلم کوي، پنجاب چې دی زمونږ حق خوري، پنجاب چې دی نو هغه غاصب دی، مونږ څومره وینو چې یاره پښتانه مشران چې دي دا متحد شوي دي په دې حقله باندې، بلکې مونږ چې دی د پنجاب د خوشحالولو دپاره په سټیج ودرېږو او په مشرانو پسې ملنډې کوو دغه کوو. نو په کوم صورت چې دی مونږ لګیا یو د خپل قوم هغه خپل فرض خپل دغه کردار سا ادا کوو مونږ چې د بل نه مونږ هغه تمه وکړو چې یاره دی دا څه کوي لګیا دی که نه. همدغه شان د امونه تر عباسي نه دا حالات دي چې مونږ په خپلو کې چې دی نو متحد نه یو. مونږ اوسه پورې د فارسیانو او د پنجابیانو په خوشحالولو کې دومره ورننوتي یو چې د هغوی دپاره یو بل کنځو. مونږ یو مشر بچرته کېدی شي وي ما خو نه دی لیدلی چې دا غږ پورته کولی شي چې یاره د امونه تر عباسي نه په پښتنه خاوره ولنې حق د پښتو پښتون دی. وجوهات څه دي؟ وجوهات همدغه دي چې مونږ د هغوی د خوشحالولو لپاره متفق نه یو په خپلو کې، او دغه همدغه دی چې یاره بس د هغوی په غېږ کې به ناست یو هم په هغوی پسې به وایو. نو د دې څه دغه جوړېږي. اوس مسله د دویمه راغله چې یاره د افغانستان کې د پاکستان په دې وخت کې څه کردار دی، نو دی یو مجبوره به څه کردار وي. زما په خیال خو په دې وخت کې په دې حالاتو کې چې کوم د ګاونډي په حیثیت باندې دی به څه کردار ادا کړي. په دې کې ستا په ګاونډ کې که یو کور چې دی هغه یو کس اخلي او هغه ته به څه غواړې چې یاره کوم قسم سړی واخلي یا د هغه سره ستا ریلیشن څنګه وي، کوم قسم چې اغوستی شي، کوم سړی چې اغوستی شي د هغه سره به ستا ریلیشن څنګه وي. نو بیا مسله هم دغلته جوړېږي چې یاره مونږ د چا نه د څه تمه کوو او په کوم حیثیت کې تمه کوو. مونږ آیا زمونږ دا ته چې وایې چې یاره اشرف غني دی، نو اشرف غني چې دی نو هغه د گاونډ هغه ریلیشن دومره جوړ کو چې د هغه دپاره پاکستان چې دی نو هغه د طالبانو هغه دغه خراب کړي خپل طالبانو سره. ورې پاکستان تیر وخت کې د سو کاله مخکې چې دی د امریکې سره دغه کړی دی ملګرتیا کړې ده په دې معاملاتو کې، او بیا هغه تاسو کتلیم دي چې څه حالاتو په دې پیښور کې مونږ په سونو دماکې ولیدې. بد مرغه چې بیا که انډیا هم بدل اخلي، که طالب بدل اخلي، که بل څوک بدل اخلي، بیا به موږ نه اخلي که نه، پښتنې خاورې نه اخلي یا د بلوچو نه اخلي. پنجاب ته خو بیا څوک هم نه ځي. نو زما په خیال خو اول خدا کتل غواړي چې آیا دی چې د پاکستان نه څه غواړي د هغه په وس کې دي، او څومره چې دی په یو څیز باندې دغه ساتي چې یاره باور ساتي چې یاره دی به زمونږ په ملګرتیا باندې زمونږ په ملګرتیا به چې دی نو هغه دغه وران کړي چې امریکا غونده کې فورس هغه دغه نه کو هغه ختم نه کو، نړۍ ټول دغه ورسره ملګري و هغه ختم نه کړل. پاکستان څه شی دی چې هغه به چې دی نو هغه به طالب ختم کړي دی دپاره، او د دې دپاره ولې دا بل ته ګوته نیول نه دی، دا ډېر دا د خپل دغه نه ځان خلاصولو چې دی که نه دا ډېر اسانه طریقه ده. موږ دلته هم وینو چې بس دا پلانې وکړل او دا پلانې کوي. یاره مسله خدا ده چې یو سړی چې دی په خپله ورته پته ده چې یاره که چېرته زه دا کارونه کوم ما سره به څه کېږي. نو موږ نه ورانه ده اولنې فرض چې موږ له څه کم ادا کول پکار دي که نه،
لکه د پښتنو مشرانو لا په کوم حیثیت کې په دې وخت کې که چېرته اشرف غني دا خبرو کی چیرې چې پجار طالبانو ته د بلنه ورکړي چې یاره راځئ زه حکومت پرېږدم تاسو جنګ پرېږدئ او تاسو دې نه پرېږدم حکومت لوی جرګې ته وایم لوی جرګې سره به کینو لوی جرګې ته به لاړ شو لوی جرګه به فیصله وکړي څه چې هغه فیصله وکړه تاسو ومنئ زه به یې ومنم خو بدمرغه چې دی نو نه خو د اشرف غني دغه سره غم شته د افغانستان سره یا د افغانستان د ولس سره او نه طالبانو شته دی ټول وایي چې یاره بس نه زه خو به دا خامخا یو وایي زه نه در کوم بل وایي زه به یې نه اخلم اوس مسله دلته چېرته ده د خپل ځان نه ورانه ده که نه نو که خپل ځان نه چې دی نو دا څیزونه چې دی موږ سم کړي ني تر هغې پورې به همدغه شانتې ما پنجابی هم وژني ما به فارسي هم وژني ما به انګریز هم وژني زما په وسایلو به هغه قابض وي دلته کې تر څو چې دا د پنجابي د خوشحالولو دپاره دا ملنډې وي په خپلو مشرانو پسې د ځان نه په درې شنته مشر زه وینم چې یاره وبدرېږي او دغه به کوي حالات څه بل د خندار جوړ شوي دي که نه نو موږ به څه تمه وکړو موږ چې یو کېږو نه چې مات ګوډ سړی نه یو کېږي روغ جوړ ته به څه تاوان ورسي ښه به دا وي چې موږ چې دی اوس په خپله اول خو د ځان نه غوسه مه کړو که نه اشرف غني دې ووایي چې یاره زه چې دی امن راوستل غواړم زه چې دی لویه جرګه راغواړم زه حکومت پرېږدم لویه جرګه راغواړو راځئ تاسو هم جنګ پرېږدئ دلته کې زه مشرانو ته وایم چې ګورې که تاسو وایئ چې پنجاب غاصب دی پلانې دی دنګړې دی خپلو کې یو شئ یو بل پسې ملنډ د هغوی د خوشحالولو دپاره د یو بل پسې ملنډې پرېږدئ لږ وخت دپاره چې دی د پارلماني دغه مراعات او دا څیزونه پرېږدئ ته بیا ګورئ چې څنګه دغه کېږي نو ورانه ده دا زموږ نه ده الله مل شه الله دې